شان سرای نانبایی است پخته. اگر کسی چیرته دمنی تلخ نیست خو خیر حالا خونه تلخ است انتظار ور تلخ است مورد درنه مینی نانبایی است. جلال آباد ښار کې د بابا په نوم د وړو یو سرای کې د ښاروالۍ مسؤلینو له لوري د وړو هغه پلورونکي د کمپاین پر مهال نغدي جریمه کړ چې په یاد سرای کې دوه رنګه وړه سره یو ځای کول او بیا یې پر ښاریانو پلورل. د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو تنظیم امیر شاکر الله سباون وایي جریمه شوي هټیوال د کم وزنه وړو پلورلو ترڅنګ ترخه او له خوراکه وتلي وړه سره یو ځای کول او بیا یې پر ښاریانو پلورل چې د کمپاین پر مهال د دوی له لوري په نښه او نغدي جریمه شو. دا د نور وړو سره د سپین وړو سره د غسره وړو ګډي او اکثره وخت پاکستانی وړو چې دي هغه د دوی سره ګډي او دلته په خلکو باندې پلوري. کله چې موږ د دوی دا وزنونه وکړو وزنونه هم کم دي 1.5 کیلو 2 کیلو وزنونه هم کمي او ورسره دغه سي وړو چې دي چې هغه خراب شوي بې کیفیته دي هغه ورسره مکس کوي او دلته په خلکو باندې پلوري. خو په ورته مهال د یاد سره منشي او د ښاروالۍ له لوري د دوه رنګه وړو په یو ځای کولو او د کم وزنه وړو په پلورلو سره جریمه شوی کس د ښاروالۍ د مسؤلینو له لوري پر ده لګېدلي تورونه ردوي او وایي د مزار وړو چې دي عموما تاسو معلوماتو کې 8 سالويغ دی نشته تاسو میډیا هغه د مخامخ ګوري عملا تاسو ګوري سره هغه چې دي سبوس لري هغه ساده وړ دي په قزاقیو کې دومره رنگ کې لګ معمولی سپینواله سرواله لري. جلال آباد ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د امنیه قومندانۍ او جلال آباد ښاروالۍ ګډ کمیسیون له لوري د ښاري نظم په موخه کمپاینونه پیل شوي دي. د ښاروالۍ د مسؤلینو پر وینا چې پیل شوي کمپاینونه به تر هغې دوام لري څو پلې لارې او ښاري نظم نه وي رامنځته شوی.